شپه مو بخیر. له شمشاد څخه د 10 بجو مهمه او وروستي خبرونه ګورئ. د هرات پولیسو یو تن د سړي تښتونکو له منګولو خوشي کړی او په تورې 15 تنه نیولي دي. د هرات له امنیت قمندانۍ څخه شمشاد ته په رالیږل شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې یو صراف چې څه موده وړاندې په انجیل ولسوالۍ کې د انسان تښتونکو لخوا تښتول شوی او ژغورلی دی. پولیس وایي اختطاف شوی کس د انجیل ولسوالۍ په چارباغ فیروزه سیمه کې په یو کور کې ساتل کېده چې د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې راخوشي شو. چارواکي وایي د دغه شخص د اختطاف په تورې 3 نارینه او 2 ښځې نیولي چې څېړنې ترې روانې دي. طالبان له امریکا سره د تاوتریخوالي د کمښت په اړه مشورې شریکوي. ټاکل شوې د دواړو اړخونو ترمنځ خبرو کې د تاوتریخوالي د کموالي په څرنګوالي او د هوکړې د لاسلیک پر سر خبرې وشي. وروستي معلومات دا دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه کې نوي بدلونونه نه راځي او خبرې پای ته رسېدلې دي. د افغان سولې په اړه د امریکا استازي په قطر کې له ملا برادر سره هم لیدلي دي. په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د استازي زلمي خلیزاد او د طالبانو مرستیال ملا برادر ترمنځ غیر رسمي ناسته شوې، خو تر اوسه د خبرو جزئیات رسنیو ته نه دي راوتلي. د قطر په دې پړاو په لیدونکو خبرو کې به د سر موضوع افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت په څرنګوالي وي. امریکا له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی کم کړي چې اوس به د 3 اونیو سلا مشورو پایله په میز ایښودل کېږي. خلیزاد دوحې ته رسېدلی دی، ملا برادر اخوند سره یې لیدلي دي او د طالبانو د خوا نه نتیجه د مشورو چې د تاوتریخوالي د کمښت په ارتباط سره کړې وي هغه به د خلیزاد صاحب سره شریک شي. نو پس هغه نه به د هوکړهلیک په امضا او په نورو بعضې مهمو موضوعاتو باندې سره بحث شروع شي. افغان حکومت وړاندې ویلي چې یوازې تاوتریخوالی بسنه نه کوي او طالب وسلوال باید اوربند اعلان کړي، خو د طالبانو غبرګون منفي دی. تمه کېږي چې امریکا خپل سرتیري له افغانستان وباسي چې طالبانو لپاره وسره کرښه ده. زما په اند ذاتي بله لاره هم نشته او دا مذاکرات ډېر دوامداره وو، ډېر پیچلي وو. زه فکر کوم دا ځل به حتما نتیجه به پرې مرتب شي او دا پایلې به نهایي نتیجې ته ورسېږي. انشاءالله یو امیدواري شته. امریکایان اوس یو نوه غواړي چې له افغانستان نه ووځي، په ځان باندې یوه پرده راولي تر څو د امریکا ولس ته وښیي چې موږ په افغانستان کې د یو توافق له لارې وتلي یو، نه د ماتې په معنا. د امریکا او طالب په تیرو پړاوونو کې د بهرنیو ځواکونو وتل امریکا ته د ګواښ په اړه د طالبانو تضمین او د دواړو لورو بندیانو ازادېدل د خبرو سرټکي وو چې کومه هوکړه پرې رانغله. خو آیا په هوکړه کې نوي بدلونونه ځای لري؟ د 3 اونۍ ځنډ یوازې د توافقنامې له لاسلیک مخکې د تاوتریخوالي په اړه د امریکا د غوښتنې او د هغې په مقابل کې د طالبانو مشورې چې اوس نهایي شوي دي د همدغې وجې وو. نور په توافقنامه کې کوم تعدیلات نه راځي او توافقنامه نهایي شوې ده. اوس به ولیدل شي چې دا پړاو څومره برخلیک ټاکونکی دی، خو د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل اندېښنه ښولې که د امریکا او طالبانو خبرې تر پسرلي او یا اوړي پورې پایله ورنه کړي طالبان به دفاعي سیستم ته لاسرسی پیدا کړي. د ولسي جرګې غړو په هغو وکیلانو نیوکې وکړې چې په تالار کې غیر حاضر خو حاضرۍ کتاب کې حاضر دي. د ولسي جرګې تالار ته نن یوازې 15 وکیلان راغلي وو چې د اداري هیئت له نیوکو سره هم مخ شول، خو وروسته بیا نصاب پوره شو. ځینو وکیلانو نیوکه درلوده چې د جرګې له لوري کمیسیونونه جوړ شوي، خو د کمیسیون غړي وکیلان د قوانینو د تصویب لپاره غونډو ته نه راځي. و منشی صاحبای را داده شده کل اخیر همی هفته شورت وکیل صاحبایی که از 1 هفته و یا زیادتر از 1 هفته الی 20 روز غیرحاضری دارن گزارش به تالار بیارن و این گزارش با مطبوعات هم شریک ساخته شود. غیرحاضری در تالار نسبت به غیرحاضری در کمیسیون‌ها دوره طلایی است. در کمیسیون‌ها متاسفانه 70% غیرحاضری از تالار بالاست. آقای رئیس به عنوان مسئول اول شاید خبر داشته باشد که تعداد کمیسیون‌های ایشان من جمله کمیسیونی که من عضویت داشتم تا 2 هفته بعد فقط روی کاغذ وجود دارد. د سلیمانی د وژنې غندنه او قهرمان ویل ورته د هیواد اصلي قهرمانانو سره جفا ده. په کابل کې د ملي ثبت ټولنې د هغو سیاسي رهبرانو خبرې وننګولې چې د قاسم سلیماني پر وژنه یې خواشیني ښودلې ده.
له دې ټولنې سره یو شمېر ثبوتونه هم شته چې سلیماني د یو شمېر ولایتونو په سقوط کې لاس درلود او د سلګونه ځوانانو قاتل دی. په کابل کې د ملي سبز ټولنې مدني فعالانو د یو شمېر هغو سیاسونو پر خواشینۍ او سلیماني ته د قهرمان خطاب کول وغندل چې 3 ورځې وړاندې په عراق کې د امریکا له لوري ووژل شو. قاسم سلیمانی یک جای بزرگ به ایران بود، اما به ما یک اجنبی بود و رهبرای ما بعضی از رهبرا تسلیت گفتن و او را شهید خطاب کردن. با وجودی که در صورتی که روزی صدها جوان شهید میشه از سربازای ما که اونا همواره به خاطر آرامی ما بیخوابی میکنن، زحمت میکشن، او شهید نیست. در سوشال میدیا میشن فقط تسلیت میگفتن که آقای سلیمانی قهرمان بود و بدون از این بفهمن که اونا کی بودن. درست است برای ایران اونا شاید قهرمان بوده باشن ولی برای افغانستان اونا کار نکرده بودن که ما اونا قهرمان قرار بدیم. د دغه ټولنې غړي وایي چې دوی سره داسې ثبوتونه شته چې سلیماني د غزني او فراه ولایتونو په سقوط کې لاس درلود. خصوصا د فراه او د نیمروز د جګړو په دغه کې د جریان کې مستقیما سلیماني دغه جګړه رهبري کوله چې دا رسنیو ته اجتماعي رسنیو ته ټولو ته وتلی دی. کسی که بند سلما را مخالفت کرد با اعمار بند سلما، کسی که قاتل هزاران جوان ماست، کسی که همیشه مخالف نیروهای امنیتی ما بوده و از طالب حمایت کرده، ما مخالفش هستیم و گفته های رهبرای ما را که تاسف‌وار است. ځانګړو ځواکونو تېره شپه د کابل ښار 11مه حوزه کې د جمعیت د پخواني قمندان په ګډون 15 تنه وژلي دي. قمندان ستار د جهاد پر مهال د جمعیت ګوند یو مخکښ قمندان ویل کېږي چې اوس غوربند کې د نامسؤله وسلوالو مشر و. امنیتي ارګانونه د هغه د وژلو په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي. د کابل ښار امنیت ټینګښت لپاره باید ځانګړې امنیتي غونډه جوړه شي. د ولسي جرګې غړي کابل ښار کې د جنۍ پیښو په ډېرېدو اندېښمن دي او ټینګار کوي چې د یادو پیښو مخنیوي لپاره باید جدي ګامونه واخیستل شي. د کابل امنیه قمندانۍ بیا وایي د تېرو میاشتو په پرتله د جنۍ پیښو کچه راټیټه شوې او یوازې تېرو 15 ورځو کې 103 کسان د جنۍ پیښو عاملینو په توګه نیولي دي. ورځ په ورځ رښتیا خرابېږي. قمندان د امنیې د کابل او وزیر د داخله د دغو راغوښتل او د دوی په ارتباط تصمیم نیول ضرور دی. وزیر د داخلې یو کال کېږي سرپرست دی. مرتبط مامور شهر کابل کمیسیون امنیت داخلی یک جلسه فوق‌العاده را دایر بکنه، قماندان امنیت کابل با عاملین افزایش بخواهد و در برابر سوالای وکیل صاحبان پاسخ را بکنه. له شکایتونو کمیسیون سره د ثبت شویو شکایتونو 15 سلنه غیر مستند دي. ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي هغه شکایتونه چې اسناد ونه لري نه څېړل کېږي او پاتې 15 سلنه شکایاتو ته به په جدي توګه رسیدګي وکړي. د کمیسیون د نشاوی د راتلونکې اونۍ تر پایه به د شکایتونو څېړنه پای ته ورسیږي او خپله پرېکړه به اعلان کړي. د سلیماني وژل کېدل له اسامه بن لادن هم مهم و. د امریکا د استخباراتي ادارې پخواني مشر جنرال ډیویډ پیټریوس ویلي د قاسم سلیماني وژل کېدل د القاعده او داعش ډلو د پخوانیو مشرانو اسامه بن لادن او ابوبکر بغدادي له وژل کېدو هم مهم و. پیټریوس ویلي په سیمه کې د ایران د کنټرول د ساحې پراخولو په موخه سلیماني یو مهندس او عملیاتي قمندان و چې قدس ځواکونو ته یې وسلې برابرولې. پیټریوس ویلي د سلیماني په وسیله برابر شویو وسلو عراق، سوریه او نورو هیوادونو کې له 600 امریکایي او ائتلافي ځواکونو ژوند اخیستی. قاسم سلیماني د تېرې جمعې په ورځ بغداد کې د امریکا په یو هوایي برید کې ووژل شو او د ایران په بېلابېلو ښارونو کې د جنازې مراسم ترسره کېږي. مننه کوم. د 10 بجو مهم او وروستي خبرونه مو همدومره